أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. د هغه له قانون دا ده چې هغه تاسو له خاورې څخه پیدا کړی، نو تاسو بشر یاست چې په ناڅاپي ډول په ځمکه کې خورېږئ. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. او د هغه له قانون څخه بل دا ده چې هغه ستاسو لپاره همدا ستاسو له جنس نه میرمنې پیدا کړي ترڅو چې تاسو له هغو سره آرام ترلاسه کړئ، او ستاسو ښځې او خاوند په منځ کې مینه او خواخوږي پیدا کړه. په باوري ډول په دې کې د هغو خلکو لپاره ډېرې نښانې دي چې غور او فکر کوي. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. او د هغه له قانون څخه د اسمانونو او ځمکې پیدایښت او ستاسو د ژبو او ستاسو د رنګونو بېلابېل والی دی. په باوري ډول په دې کې د پوهانو لپاره ډېرې نښانې دي. ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. او د هغه له قانون څخه د شپې او ورځې ستاسو ویده کېدل او ستاسو د هغه د فضل لټول دي. په باوري توګه په دې کې د هغو خلکو لپاره ډېرې نښانې دي چې په غور سره اوري. ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. او د هغه له قانون څخه دا ده چې هغه تاسو ته د برېښنا ځلا درښیي له ویرې سره هم او له تمې او امیدوارۍ سره هم، او له اسمانه اوبه وروي، بیا د هغو په وسیله ځمکې ته د هغې له مرګه وروسته ژوند بخي. په باوري ډول په دې کې د هغو خلکو لپاره ډېرې نښانې دي چې له پوهې نه کار اخلي. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. او د هغه له قانون څخه دا ده چې اسمان او ځمکه د هغه په حکم ټینګ دي. بیا څنګه چې هغه تاسو ته له ځمکې نه بلنه درکړه، فقط په همدې یوه ناره به تاسو په ناڅاپي ډول راووځئ. وله من في السماوات والأرض كل له قانتون. په اسمانونو او ځمکه کې چې هر څوک دي د هغه بندگان دي، ټول د همغه د فرمان تابع دي. وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. هماغه ذات دی چې د هستونې پیل کوي، بیا به همغه د هغې اعاده وکړي، او دا د هغه لپاره لا زیاته اسانه ده. په اسمانونو او ځمکه کې د هغه صفت تر ټولو لوړه دی، او هغه برلاسه او د حکمت څښتن دی. ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. هغه تاسو ته په خپل همدا ستاسو له ذات نه یو مثال راوړي،
آیا ستاسې له هغو غلامانو څخه چې ستاسې په ملکیت کې دي ځینې غلامان داسې هم شته چې زموږ په درکړای شوي مال او شتمنۍ کې له تاسې سره مساوي برخه والوي او تاسې له هغو نه همغسې وویریږئ لکه څنګه چې په خپلو منځو کې له خپلو سیالانو نه وویریږئ. په دې ډول موږ آیاتونه څرګند وړاندې کوو د هغو خلکو لپاره چې له پوهې نه کار اخلي. بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين. خو دغه ظالمان بې پوهې او ادراکه په خپلو انګېرنو پسې خوځېدلي دي. اوس څوک هغه چاته لاره ښودلی شي چې الله هغه ګمراه کړی وي؟ د دغسې خلکو خو هیڅ مرستندوی نشي پیدا کېدلی. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. نو ای پیغمبره له خپلو پیروانو سره د په یو لوري کېدو سره خپل مخ د دغه دین خواته برقرار وساته. پر هغه فطرت محکم شه چې پر هغه باندې الله تعالی انسانان پیدا کړي دي. د الله جوړ کړی ساختمان نشي بدلیدای. همدغه بیخي سم صحیح دین دی خو زیاتره خلک نه پوهیږي. منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. ټینګ اوسئ په دې خبره باندې د الله لوري ته رجوع کوونکي او له هغه نه وویریږئ او لمونځ قایم کړئ او مه کېږئ له هغو مشرکانو څخه چې هغوی خپل دین بیل کړی دی او په ډلو ویشل شوي دي او له هرې یوې ډلې سره چې څه دي په همغې کې هغه خوشحاله ده. وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون. د خلکو حال دا دی چې کله هغوی ته تکلیف رسیږي نو د خپل پروردګار لوري ته په رجوع کولو سره هغه بولي. بیا کله چې هغه د خپل رحمت یو څه خوند په هغو باندې څکي نو په ناڅاپي ډول له هغو نه ځینې خلک په شرکولو لاس پورې کوي تر څو چې زموږ د کړي احسان ناشکري وکړي. ښه نو مزې چرچې وکړئ ډېر ژر به در معلومه شي. أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون. آیا مونږ کوم داسې سند او دلیل پر دوی باندې نازل کړی دی چې د هغه شرک پر رښتینولۍ باندې شاهدي وایي چې دوی کوي؟ وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. کله چې مونږ په خلکو باندې د رحمت خوند څکو نو هغوی ورباندې ویاړیږي او کله چې د هغوی له خپلو کړو وړو نه پر هغوی باندې بلا راځي نو یو څه ناڅاپه هغوی ناامیده کیږي. أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. آیا دغه خلکو نه دي لیدلي چې همغه الله روزي پراخوي چاته چې خوښه شي او تنګوي چاته چې خوښه شي؟ په باوري ډول په دې کې د هغو خلکو لپاره ډېرې نښانې دي چې ایمان راوړي. د الروم مبارکه سوره چې د قرآن عظیم شان 13مه سوره ده په مکې معظمې کې رانازله شوې ده. 80 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له 18 آیت څخه اورئ. فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك
المفلحون